له تورخم څخه تازه خبر د افغانستان لارۍ پاکستان ته نشي اوښتی خو د پاکستان لارۍ افغانستان ته اوړي. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. ځایي خبریالان وایي له تېرې یوې میاشتې راهیسې افغان بار وړونکي موټرو ته اجازه نه ورکول کېږي چې پاکستان ته تازه میوې او سبزي صادر کړي. د افغان سوداګرو پر تازه میوې او سبزیجاتو بار له تورخم څخه اوښتې شاوخوا 2000 لارۍ چې په خیبر کې بندې وي اکثریت بیرته افغانستان ته اوښتې دي. خو حیرانوونکې دا ده چې د پاکستان موټر له کوم ځنډ او پرته له همدا اوس هم افغانستان ته خپل مالونه رسوي او باقاعده په تورخم کې ورته د اوښتو پارچې او اسناد هم ورکول کېږي. پاکستان هر کال د افغانستان د تازه میوو په وخت کې په یوې او بلې بهانې دروازې تړي چې د افغانستان د صادراتو مخه ونیسي او کروندګرو ته میلیونونه ډالر زیان واړوي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم.